होटल के कार को देश के पैदा के हम होटल की कार के वो सामान तक वो 100 रुपये इधर की हो रहा देश 150 रुपये इधर की शेदी कार थी की गुजारा करना वो बस लगा लगा की सो कसानी कोर के सलो कसानी शा नूर दो कार नश्ते दे वाले नूर हम चेरते दी कार वाला हाँ कार वाला हम चेरते दी को माने वो अड़ू के रोड है बस बल नश्ता हाँ तस 150 रुपये गुजारा कवी बस दल्टा बना समझो सिलब को मत नूर सो कमो की बस सो है नूर गुजारा हमने की इंशाल्लाह सौदा अर्ता खरम जारी ऊख के तरग्रेवाना पूरे रागले दगा زمونږ یو وړوکی بچی او دا اوس مې تاسو سره ویډیو کې تصویر ښکاره کو دا بیچاره وایي دا هوټل کې کاسې هم مینځلې او دو دغه هوټل هغه زړې جامې وړي بیچاره په کور کې مینځي بیا 10 روپۍ 40 روپۍ باندې جامې ورته مینځي نور د کور وخت یې ډېر خراب دی دا زموږ د وطن بچی دی انشاءالله د سره به حتما کومک کوو د بیچاره په هوټل کې کاسې مینځلې او وایي چې زه په یو جوړ باندې 10 روپۍ اخلم او هغه باندې گزاره کوم خدایا نور مخلص کا لدی تور جادوگرو بس کا خدایا نور مخلص کا لدی تور جادوگرو وچی شوندی مو گندالی هغه کوم حق او دا مرتراوړي دي او د روزه په خدي دي ګرا کا بچا شي ګندالې تر زندان پورې مورجان جوړه صحت د خدای کلاری دا چا درس را کې دغه مورکی وي خلکو ته ډوډۍ دی کلی په څه وای قسم په خدای چې دا ته کاله شو ډوډۍ پخته اته کاله سړی موتاد سړی موتاد دی موتاد دی بیخي د سیده چې اوس شبخانه کې پروت څه وای جوړیږي نه راځي خدا ډوډۍ دی کلی والا ته بخای کنه سره کوم کله والا ته کور والا بس باندې باندې خپل ماشومان ساتي باندې خپل ماشومان نو ان شاء الله موږ تاسو ته سودا راوړو دغه اشخاص په ګرځو ان شاء الله ما ته بوټونه واه ما ته کالي واه دوی کوم چې زری دوی هغه کوم هغه ډوډۍ بندوبست کوم د قطع وکړو روجه به پخته ده نور هیڅ غیر لاله سودا مودا څه لري هیڅ شم نشته د څو ورځې مې دوی ته چټني ورکړه هغه چټني چې چا وهلو چا هغه کول انده چټني خرڅ کچې شی وشي هیڅ شم نه کېدو ذاتي بیرته مې بنده کړه صحیح شو موږ ته سودا راوړو منصمیر بدارګو کی تر ابد قرار نشي دغه کور مورکی دا او دی به دی کلی والا ته ډوډۍ پخوله بیا به دی وړونه لږ لږ موږ اخلو بس خپل ژوند پې تېرو نو داسې خلک مستحق دي دی بچیان دي او انشاءالله چې د داسې خلکو دعاګانې تاسو تر منزل رسوي شي نو راځئ د خپلو افغانانو د خپلو مسکینانو ملاتړ وکړي تر څو دغه مشکلات چې په دې وطن کې دا د بین لاړ شي یعنې دغه د سودا چې روژه دې پرې ښه تېر شي بس دعاګانې کوئ افغانان ډېره مننه